السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو نن در سره یو داسې عمل شریک کوم چې ان شاء الله د چا چې هم اقتصاد کمزوري وي، د چا چې هم کاروبار نه وي، د چا چې روزګار نه وي، هغه انسان چې دا یو وظیفه وکړي ان شاء الله د دې په برکت سره به الله تعالی ورته مال او دولت ورکړي. دوستانو نن وظیفه ده د مال او د دولت لپاره، نن وظیفه ده د کاروبار لپاره، او نن وظیفه ده د روزګار لپاره، او دغه نن وظیفه چې د دوستانو لقرض څخه د نجات لپاره ده. یعنی د کم انسانانو چې مالی مشکلات وي او اقتصاد یې کمزوری وي، کاروبار نه وي، روزګار نه وي، پیسې نه وي، ان شاء الله دا یو عمل، دا یو وظیفه دی د زندگی جز وګرځوي او دا وظیفه دی کوي. الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره دته د ښه کاروبار اسباب برابر کړي. الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره دته د قرض د خلاصون لپاره له داسې ځای څخه بندوبست وکړي چې هغه ځای ته به د سوچ او فکر هم نه وي، او الله پاک جل جلاله به د دې په برکت سره دی له هر چا څخه مستغني وګرځوي. الله تعالی به دی چاته محتاج نه کړي. الله پاک جل جلاله به هیڅکله دی ناکام نه کړي، ځکه چې کامیاب به وي. دوستانو وظیفه ډیره کوچنۍ ده خو ډیره طاقتوره وظیفه ده. زه یې طریقه درته ښیم، پر هغه طریقه باندې یې وکړئ ان شاء الله دعاګانې به راته وکړي. دا ډیره بهترینه وظیفه ده. دا به ان شاء الله ستاسو په زندگی کې سل فصله بدلون راولي، ستاسو په قسمت کې به بدلون راولي، ستاسو په تقدیر کې به بدلون راولي. د وظیفې طریقه درته ښیم. وظیفه دا ده دوستانو، مثلا دا وظیفه نن خاص تاسو د پیسو یعنی مال او دولت د کاروبار د روزګار له قرض څخه د خلاصون لپاره کولای شي، د محتاجۍ څخه د لرې کېدو لپاره دا وظیفه تاسو کولای شي. د وظیفې وخت نه معلوم دوستانو کې هر وخت کوي، په دې کې کوم حرج کوم مشکل نشته. مثلا سحر وخت تاسو فارغ اسواس، تاسو به اولین دا وظیفه کوي. دا وظیفه تاسو په هر وخت کې کولای شئ. په دې کې کوم ورځ مثلا نه ده مختص، یعنی په یو ورځ به کوئ یا د جمعرات یا د جمعې یا په بل ورځ نه، په هر ورځ باندې دا وظیفه تاسو کولای شئ. په دې کې کوم حرج نشته. خو دوستانو وخت د دې وظیفې خاص ده. وخت یې دا ده چې کله هم ماخستن تاسو ویده کېږئ، تر ویده کېدو مخکې چې بسترې ته ځئ، اولین پر جای نماز باندې کینی، مخ پر قبله باندې وګرځوي، په خاموشي ځای کې کینی چې څوک نه وي، پر سر څادر راواچوي چې خاموشي وي، بالکل خاموش حالت وي. نو تاسو دا وظیفه وکړئ. وظیفه دا ده دوستانو، اولین به تاسو یو سل و یولس واره درود شریف ووایاست. اسانه درود شریف چې زه درته ښیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. دا اسانه درود دا به یو سل و یولس واره ووایاست. لغنه بعد به دا وظیفه وکړي، سبحان الصمد المعبود، سبحان الصمد المعبود. دا وظیفه به تاسو وکړئ 4.5 واره، او لغنه بعد به هغه درود چې تاسو په سر کې ویل یو سل و یولس واره به بیا ووایاست. چې هغه مې وویل لغنه بعد پر خپل دواړو لاسو راجوف کړئ، پر خپل بدن باندې تیر کړئ. الله تعالی به د دې په برکت سره چې څه ناجوړیانې وي هغو ټولو څخه به شفا درکړي. او له هغه نه بعد به توجه سره په ښه خشوع سره په ښه عاجزي سره الله تعالی سپورته کوي، او دغه توري دغه وظیفه به الله ته پیش کړي چې یا الله بې نیازه ذات دی. الله تعالی یو نوم صمد ده، یا الله بې پروا ذات یې، یا الله بې نیازه ذات یې، یا الله هره فیصله چې کوي چاته محتاج نه یې، یا الله هره فیصله چې ته کوي له چا څخه کومک نه غواړې، هر څه کوي. رب د دې وظیفې په برکت سره زما په حق کې داسې فیصله وکړي چې زه چاته محتاج نسم، زه غریب نسم، زه فقیر نسم. او رب د ما په حق کې داسې فیصله وکړه یا الله چې څومره قرضداریان را باندې دي، د هغو د قرضداریو د خلاصولو لپاره ماته اسباب برابر کړي د دې وظیفې په برکت سره. یا الله کاروبار او روزګار نه لرم، د دې وظیفې په برکت سره دغه یو مبارک نوم چې ستا ده په دې وظیفه کې چې صمد ده، د دې په برکت سره یا الله ماته د ښه کاروبار اسباب، د ښه روزګار اسباب پیدا کړي، او یا الله حلال مال او دولت راکړي.
ان شاء الله دا سی دعا ستاسو وکړي خپل ځان سره الله پاک جل جلاله مهربان ذات ستاسو دعا به الله تعالی قبول کړي او ستاسو مالی مشکلات به الله تعالی ختم کړي او الله پاک جل جلاله به دې وظیفې په برکت سره تاسو ته کاروبار او تاسو ته د رزق اسباب او تاسو ته د قرضداري اسباب برابر کړي. دوستانو دا وظیفه ډیره بهترینه وظیفه د خپل هم وکړي له نور ملګرو سره هم شریک کړئ. در بل وظیفه د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.